تقوم ونا الله فرمای د ګناهګارو چې کوم دی هغه طعام دی او داسې ده چې خټ کېږي به په دې دننه بدن کې به جوش چې کوم دی هغه وایي کغلی الحمیم فشان له د ګرم اوبو چې کوم دی هغه به خټ کېږي قطع معاهم کله چې دننه شي کلمې به ترس و نس چې کوم دی هغه وغورځي ينشب بالحلق فحلق بونخلي لا يدخل ولا يخرج نبخکتزي او نبپورته چې کوم دی هغه دیو بوایي چې په دنیا کې زمونږ څه ونخته موږ به پسې وبس کلی نو هلته به چغې وایي چې ربنا الشراب ربنا الشراب علما فرمایي چې 50 کاله به دا چغې وایي چې اوبو ربا الله فرمای و یستغیثوا یغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا دې چغي وهي د اوبو د فارا او دعوتي قبول شي نفداسي اوبو چې هغه ولي کړی شوي يشوي الوجوه چې مخ ته خولې ته نږدې کړي دا مخ اندازې به هر څه لاندې وغورځي يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود الله وي د سر د پاسه به یو ګوټ اوبه واچولی شي د هغې په وجه به دا ټول بدن ولی شي يظهر به ما في بطونهم چې دننه په خېټه کې دي والجلود او پوستکي دا هر څه به وسوځي د ډېر حرارت د وجې لهم من جهنم مهاد د جهنم د اوره به بړستنګۍ ومن فوقها غواش د پاسه به چې کوم دی د اور چې کوم دی هغه بړستنې به ورته واچولی شي لاندې تولیانې د اور به چې کوم دی هغه وغورځوي قطعت لهم ثياب من نار د اور جامې به ورله پرې کړلی شي لهم سرابیل من قطران د ګوګړو نه به چې کوم دی جامې وي چې بدن باندې ولګي په ده باندې به یو پم چې کوم دی هغه راشي او هغه به چې کوم دی ځان باندې نوکونه چې کوم دی هغه ولګوي او ځان به چې کوم دی هغه راشوکوي او چغې به وهي منډې به وهي چې وا صبورا له ای زما هلاکت فرشتې به ورته فرمایي لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا نن یو هلاکت نه فزرګاو هلاکتونه چې کوم دی هغه رابلی غرض دا وحیل بینهم وما یشتهون د زړه د هر خواهش په منځ کې به رکاوټ راشي د خپل بچو نه به ځان لشي د خپل اهل و عیال نه به ځان لشي هر چا نه به چې کوم دی پریشانه شي هر چا ته به ذلیله شي ځکه په دنیا کې د خوراک سا غم خو راغستی و خو د اخرت زندګي یره کړې وه د هغې ضروریات چې کوم شی نه و هلته چې څه راتله د دې بینک بیلنس طرف ته توجه وه د دې د اسباب او د امتعاو او د سامان توجه یې خو وه خو هغه بیلنس طرف ته توجه نه و چې هلته به څه په کار راشي د هغې سرمایه ځان سره واخله هغه نیک اعمال دي په دنیا کې چې بدن د انسان راحت خوشحالي والباقیات الصالحات هغه نیک اعمال دي چې په دنیا کې انسان د خپل مستقبل لپاره بهترینه ذخیره چې کوم دی هغه جمع وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى ځان سره خلقو توخه واخلئ بهترینه توخه هغه تقوا او پرهیزګاري نیک اعمال دي چې په دې دنیا کې انسان د مرګ نه مخکې دغه زندګي مخې ته کېږي او د دغې دپاره روان وي فحذر په یره باندې هر یو قدم اخلي په احتیاط باندې هر یو عمل کوي ذات آزاد نه ګڼي